حمید حسن د خپل ژوند سخته پریکړه کړې. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که چیرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی حمید حسن تر کابو 3 کلونو ځنډ وروسته د ملي لوبډلې سره یوځای کیږي. نوموړی په هغه 15 کسیز سکواډ کې شامل دی کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام لپاره اعلان کړی دی. حمید حسن په دې وروستیو کې چې د افغانستان د لوبو او IPL لیګ کومنټري کوله ځان جوړ احساسوي او د لوبو کولو جوګه یې بولي. حمید په یوې نوې مرکه کې ویلي دي چې زما لپاره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی. که څه هم د 3 کلونو په موده کې مې لوبې نه دي کړې، خو د نړیوال جام لپاره انتخاب شوی یم. نوموړی د افغانستان کرکټ بورډ او د غوراوي کمیټې څخه مننه وکړه، پر ده یې باور وکړ او د نړیوال جام لپاره یې ورته موقع ورکړه. حمید حسن دا مني چې ډېر کم لوبغاړي دي چې تر دومره ځنډ وروسته ملي ټیم ته راځي او بیا نړیوال جام لوبوي. خو دی وایي تمرینونه مې ډېر زیات کړي، فټنس مې جوړ دی او د کابو 6 میاشتو راهیسې مې په تمریناتي کیمپونو کې برخه اخیستې. حمید وایي تر نړیوال جام وروسته 500 ورځیز نړیوال کرکټ سره مخه کوم، او که مې چیرته د پښې ستونزه یو ځل بیا را پیدا نه سوه، نړیوال 100 ورځیز کرکټ او لیګونو ته دوام ورکوم. نوموړی وایي کله چې یو ورزشکار خپل ټول ژوند ورزش ته وقف کوي، نو دا ډیره سخته وي چې بیا همغه ورزش پرېږدي. خو دا چې ما ډېر زخمونه لیدلي، نو مجبور یم چې یو ورځنی کرکټ پرېږدم. نوموړی وایي د ورځنیو کرکټ د پرېښودو لوی لامل مې دا دی چې د ځوان لوبغاړو ته موقع ورکړم. زه خو اوس روغ جوړ یم، خو غواړم چې د کرکټ دا برخه په عزت او ابرو پرېږدم او نور لوبغاړي زما پر ځای د لوبېدو چانس پیدا کړي. وروسته تر هغه چې په 2014 کال کې 100 ورځیز نړیوال جام کې حمید حسن د انګلستان په وړاندې خپله پښه کې درد محسوس کړ، بیا تر اوسه پورې د لوبو کولو جوګه نه سو. 31 کلن حمید حسن تر دې مهاله په 32 ورځنیو لوبو کې 50 ویکټې اخیستي، 2 ځلې یې 4 لوبغاړي سوځولي او 1 ځل یې 15 لوبغاړي سوځولي. تیز توپ اچوونکي لپاره پرله پسې 9 هیوادونو په وړاندې لوبه کول څه اسان کار نه دی. وګورو به چې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په خپله دې پریکړه کې څومره بریالی کیږي. افغانستان به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپله لومړۍ سیالي د اسټرالیا په وړاندې وکړي. ډېره زیاته مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان ښه وخت ولرئ.